نو نیت که په ژبه وي او که زړه وي مانځه ته چې ودرېږي نو باید ډېر په اخلاص او په صداقت سره او ډېر په عاجزي سره خپل الله ته ودرېږي. چې کله یې لاسونه د غوږونو نه راښکته کړه نو ښي لاس دې په چپ لاس باندې کیږي او دا دعا دې ووایي: سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. پاکی د تا لره یا الله، سره د ستاینې ستا، مبارک دی نوم ستا او لوړ دی شان ستا او نشته وړ د عبادت پرته له تا نه بل څوک وړ د عبادت نشته دی. نو کله چې سبحانک اللهم ولوستله له دې نه پس که ځان ته لمونځ کوي او که امام وي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی ووایي او د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نه وروسته بسم الله الرحمن الرحیم دی ووایي او بیا د سورې فاتحه یعنی الحمدلله ولولي. خو زموږ هغه ورونه چې امام پسې اقتدا کړې وي، مقتدي وي، نو دوی باندې بیا د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او د بسم الله الرحمن الرحیم لوستل نشته دی. صرف سبحانک اللهم دی هغوی ولولي او په دې د اکتفا وکړي. که امام وي او که ځان ته لمونځ کوونکي نو هغوی د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم ضرور ووایي. نو چې کله بسم الله الرحمن الرحیم ولوست د هغه نه د وروسته سورې فاتحه ولولي. سورې فاتحه دا د الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ټول ستاینې یوازې الله لره دي چې هغه زموږ پروردګار او زموږ پالونکی دی او همدارنګه د ټولو عالمیانو پالونکی دی. زیات مهربان او رحم والا دی او هغه الله چې هغه سختن او مالک د قیامت د ورځې دی. یوازې تا لره عبادت کوو او یوازې له تا څخه مدد غواړو. موږ ته سمه لاره وښایه، لاره د هغه کسانو چې تا پر هغوی احسان کړی دی، نه لار د هغو کسانو چې تا په هغوی قهر کړی دی او نه لار د هغه کسانو چې هغوی لار رکي دي او لاره یې ورکه کړې ده. نو چې کله سورې فاتحه ولوستله د سورې فاتحې د ختمېدو په وخت کې باید آمین ویل شي. آمین دی وی. د دې نه وروسته د قرآن کریم څه برخه چې د 3 لنډو آیتونو یا یو اوږد آیت په اندازه وي هغه دی ولولي. له هغې وروسته د الله اکبر ووایي او رکوع ته دې ښکته شي. چې کله صورت یا 3 آیتونه همدارنګه یو اوږد آیت ولسته نو الله اکبر دی ووایي، رکوع ته دې راښکته شي او په رکوع کې د 3 ځلې سبحان ربی العظیم ووایي. په رکوع کې باید 3 ځلې سبحان ربی العظیم ووایي. خو په رکوع او سجده کې د 3 ځلو نه زیات سبحان ربی الاعلی او سبحان ربی العظیم ویل جایز دي، مګر باید هغه طاق ولولي. یا به 3 ځلې وایي یا به 5 ځلې وایي او یا 7 ځلې یا 9 یا 11 ځلې. د رکوع په وخت کې باید ملا او سر ټول د تختې په شان سره یو برابر وي. بیا دې د رکوع نه د پورته کېدو په وخت کې قومه وکړي، الله اکبر دی ووایي، د رکوع نه دې پورته شي او په قومه کې دې دا کلمات ووایي: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله تعالی د هغه چا خبره اوري چې د هغه ستاینه کوي. ای زموږ ربه، ستاینې یوازې تا لره دي. او کولی شي چې د دې نه وروسته دا کلمه ووایي: حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. نو نیغ دې ودرېږي. اوس په دې باندې پوه شو چې قومه څه ته وایي. قومه د رکوع نه پس دومره ودرېدل چې دغه الفاظ پکې په سمه توګه وویل شي چې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. خو له بده مرغه نن ورځ موږ وینو چې زموږ خویندې یا زموږ ورونه د هغو د مانځه طریقه بلکل خلاف د طریقې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. اکثر خو د رکوع نه سر نه اوچتوي، ډایرکټ سجدې ته ځي، او که د رکوع نه سر اوچتوي هغه هم ډېر زیات محدود. دا خو لا پرېږده چې ډېره په سمه طریقه باندې په هغه کې دا ولوستل شي چې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. او د اکثرو فقهاو په نس باندې تعدیل د ارکانو واجب دی. چې تعدیل د ارکانو ونه شو واجب دی، په قصد پرېښود اصلا مونځ نه دی شوی. بیا دې الله اکبر وایي او سجدې ته دې ښکته شي. سجدې ته د ښکته کېدو په وخت کې په ځمکه باندې د لومړی خپل زنګنونه ولګوي، بیا به خپل لاسونه ولګوي، ورپسې به تندی ولګوي او د هغه نه وروسته پوزه.
کله چې سجدې ته ښکته شي نو 3 ځلې د سبحان ربی الاعلی ووایي او کولی شي چې د دې نه زیات 5 ځله 7 ځله 9 ځله 11 ځلې هم ووایي خو امام به په 3 ځلو باندې اکتفا کوي چې کله اوله سجده کې 3 ځلې سبحان ربی الاعلی ولستل نو بیا د الله اکبر ووایي کیدیني د 2 سجدو په منځ کې د جلسه وکړي جلسه د 2 سجدو ترمنځ په دومره اندازه کې ناستل چې اندامونه یې په ځای شي او دغه دعا پکې 3 ځله تکرار شي چې رب اغفر لی چې کله اوله سجده وکړي الله اکبر دی وایي په دومره اندازه دی کینی چې ټول اعضا د هغه او ټول اندامونه یې په ځای شي او دومره ځای چې پکې رب اغفر لی 3 وارې ولوستل شي موږ نن د سجدې نه صرف دومره سر د ځمکې نه راپورته کړو او بیرته دویمې سجدې ته ورځو دا مونځ اصلا نه کیږي اکثر زموږ خویندې او همدارنګه زموږ ورونه په دې مرض باندې مبتلا دي الله دې پرې رحم وکړي د سجدې نه سر راپورته کي غیر د دې چې هغه په ځمکه باندې صحیح کینی او 3 ځلې رب اغفر لی ووایي صرف سر راپورته کړي او بیرته سجدې ته لاړ شي ټول فقها په دې باندې متفق دي که هغه بیرته سر ځمکې ته نږدې و نو د دې سجده نه ده شوې اصلا د دې مونځ نه دی شوی نو چې جلسه یې وکړه بیا به 2مې سجدې ته ښکته شي په 2مه سجده کې بیا 3 ځلې سبحان ربی الاعلی وایي او بیا د الله اکبر وایي او بل رکعت ته به راپورته شي نو یو رکعت ختم شو د 2م رکعت په شروع کې به اول بسم الله الرحمن الرحیم ووایي چې بسم الله الرحمن الرحیم یې ولسته د دې نه به وروسته بیا سورې فاتحه الحمدلله ولولي د سورې فاتحې له لوستلو وروسته به یو سورت یا د قرآن کریم څه برخه ولولي بیا د الله اکبر وایي او رکوع ته دې ښکته شي په رکوع کې به بیا 3 ځلې سبحان ربی العظیم وایي او بیا به پورته شي قومه دې وکړي امام به سمع الله لمن حمده او مقتدی به ربنا لک الحمد وایي هغه څوک چې امام دی هغه به صرف سمع الله لمن حمده وایي او څوک چې مقتدی دی هغه به سمع الله لمن حمده نه وایي بلکې امام چې کله سمع الله لمن حمده ویلي دا به ربنا لک الحمد وایي او که ځان ته یې مونځ کوو نو هغه به دواړه لولي هم به سمع الله لمن حمده وایي او هم به ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه دا به هم لولي چې کله په 2م رکعت کې د رکوع نه پورته شه قومه یې وکړه بیا به الله اکبر وایي او سجدې ته به ښکته شي لومړی به یوه سجده وکړي او په اوله سجده کې به کم نه کم 3 ځلې سبحان ربی الاعلی وایي بیا به الله اکبر وایي او 2مې سجدې نه به مخکې کینی یعنی جلسه به وکړي 3 ځلې به دا دعا ولولي چې رب اغفر لی بیا به الله اکبر وایي 2مې سجدې ته دې لاړ شي د 2مې سجدې نه به وروسته قاعده شروع کړي چې هغه اوله قاعده ده که دا مونځ د دې 4 رکعتي وي او آخره قاعده ده که دا مونځ د دې 2 رکعتي وي نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو مونځ د اسلام د مقدس دین ډیر مهم رکن دی او په مانځه باندې الله رب العزت د انسان نه ډیر زیات خوشحالیږي ځکه دا د خپل رب سره راز و نیاز کوي نو چې مونځ کوئ ډیر په تضرع سره ډیر په عاجزي سره خپل پروردګار ته ودرېږئ اول مونځ یاد کړئ چې مونځ باید څنګه وشي دا کومه طریقه چې ما تاسو ته بیان کړه انشاءالله په دې باندې به ډیر زیات زه وغږېږم خدای مختصره طریقه ده الله ته ودرېږئ او د خپل راز و نیاز الله سره شریک کړئ ډیر په عاجزي سره پروردګار ته ودرېږئ د خپل رکوع سمه وکړئ د خپل قومه سمه وکړئ همدارنګه سجده سمه وکړئ جلسه سمه وکړئ تر څو چې دا ستاسو مونځ د الله رب العزت په دربار کې قبول شي داسې نه خدای مه کړه چې موږ تاسو په دنیا کې مونځ کوو زحمت وباسو او داسې وکړو راشو مانځه ته ودرېږه او هغه مونځ په موږ او تاسو باندې لعنت ووایي داسې نه بلکې داسې مونځ چې په هغه مونځ باندې خپل پروردګار د خپل ځان نه راضي کړئ په دین کې شرم نشته بلکې شرم په دې کې ده چې ته ناپوهه یې او د چا نه پوښتنه نه کوې چې نه پوهېږې لاړ شئ او چاته کښېنه مونځ د هغه نه په سمه طریقه باندې یاد کړه تر څو د آخرت په ورځ د الله رب العزت په دربار کې روسیه او شرمنده نه وي نو قدرمن اورېدونکو را به شو دمې ته دمې نه وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري تا دیدن می پزړګي باندې ارمان ده مدینه کله بدر شمسا کوڅتا تا په غېږ کې وې د زما جانا
مدام چې داستا خدمت کولی زلوګی ستانه قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو چې کله په دویم رکعت کې کیناست نو لومړی به هغه تشهد ولولي. تشهد یعنی التحیات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ده تشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طول ستاینې، طول حمدونه، قولی عبادتونه، بدنی عبادتونه الله تعالی لره دي. سلامتیا له هر آفته دې وي تا لره ای پیغمبره، او رحمت د الله تعالی دې وي په تا ای پیغمبره، او ډیر خیرونه او برکتونه د الله دې وي په تا ای پیغمبره، او سلامتیا له ټولو آفتونه دې وي په موږ او په نیکو بندګانو د الله. زه شاهدي ورکوم په دې چې بېشکه نشته داسې ذات چې عبادت یې کیږي بې له الله څخه، او زه شاهدي ورکوم چې رښتیا سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د الله رسول دی. نو که مونځ 4 رکعتي وي لکه د ماسپښین، د مازدیګر، د ماسخوتن مونځ، یا 3 رکعتي وي لکه د ماښام مونځ، نو په همدې باندې د اکتفا او بسوالی وکړي. یعنی په اوله قاعده کې د صرف تشهد ووایي، او په آخره قاعده کې به درود او دعا دواړه ووایي. او که مونځ 2 رکعتي وي لکه د سهار مونځ یا هغه نفلي منځونه چې تاسو کوئ، نو چې کله تشهد ووایي د تشهد نه به وروسته بیا درود ووایي، او هغه دعا چې په آخر کې د هغه به لولئ بیا به سلام ګرځوئ. چې کله یې اتحیاتو ولوستله نو پورته دې شي 3 رکعت ته په همغه طریقه چې ما تاسو ته ذکر کړل. 3 رکعت دې وکړي. بیا د 4 رکعت کې چې کله کیناسته او تشهد یې ولسته، د تشهد نه به وروسته دا درود ولولي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الله رحمت ولیږي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او د هغه په اولاده لکه تا چې رحمت لیږلی و په ابراهیم علیه الصلاة وسلام او د هغه په اولاده بېشکه ته لوی ستایل شوی ذات یې. له دې وروسته به دا دعا او دا درود ولولي: اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الله برکت ولیږي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او د هغه په اولاده لکه تا چې برکت لیږلی و په ابراهیم علیه الصلاة وسلام او د هغه په اولاد بېشکه ته لوی ستایل شوی ذات یې. او په آخر کې به دا دعا ولولي: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. هی زموږ ربه موږ ته په دنیا کې ښه ژوند راکړي او په آخرت کې ښه ژوند راکړي او د دوزخ له اور څخه موږ وساتي. بیا د اول ښي طرف ته مخ وګرځئ او السلام علیکم ورحمت الله دې ووایي. ورپسې د چپ طرف ته مخ وګرځئ او السلام علیکم ورحمت الله دې ووایي او خپل مونځ به ختم کړي. او د مانځه د ادا کولو نه به وروسته دا دعا ولولي: اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ای الله ته دې زمانې له هر قسم عیبونو، آفتونو او بحرانونو او حادثو نه په امن یې، او د ټول جهان امن او ساتنه له حادثو او زمانې د آفتونو او بحرانونو نه له تا څخه ده، یعنی ته نجات ورکوي. ستا شان تر هغه ډیر لوړ او لوی دی کوم چې ظالمان او کافران فکر کوي. ای د لوی احسان خاونده. نورې دعاګانې هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نقل شوي دي. یو څو یادونو ته قدرمنو اوریدونکو متوجه اوسئ. څو ټکو ته سجدې نه د پورته کېدو په وخت کې به اول لاس، بیا سر، بیا ورپسې زنګنونه پورته کړئ. د 2 رکعت د شروع کېدو نه مخکې که امام وي او که یوازې لمونځ کوونکی باید بسم الله الرحمن الرحیم ووایي، یعنې د سورې فاتحې نه به مخکې بسم الله الرحمن الرحیم وایي. که چیرې لمونځ 4 رکعتي وي نو د لومړي 2 رکعتونو وروسته دې یوازې اتحیات ووایي، یعنې په اوله قاعده کې د یوازې اتحیات ووایي. او که مونځ 2 رکعتي وي نو په آخري قاعده کې اتحیات و درود شریف او دعا ویل سنت دی. همدا قسم به ټول مونځ ادا کړي. او که چیرې مونځ وتر مونځ وي
لکه په ماسخوتن کې چې کوو نو د آخري رکعت د ختمېدو نه وروسته او د رکوع د ادا کولو نه مخکې چې کله سورې فاتحه ولولي د سورې فاتحې نه وروسته یو سورت ولولي بیا به لاسونه غوږو ته پورته کړي او دعای قنوت به ولولي. دعای قنوت دا ده: اللهم انا نستعینک ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. یا الله موږ له تا نه د مرستې غوښتونکي یو، له تا څخه هدایت غواړو او لارښوونه غواړو، له تا څخه د بښنې غوښتونکي یو، پر تا ایمان لرو، پر تا توکل کوو، ستا ښه ستاینه کوو، ستا شکر ادا کوو، ستا ناشکري نه کوو. څوک چې ستا ناشکري او نافرمانی وکړي هغه موږ پرېږدو، هغو سره هیڅ اړیکې نه ساتو. یا الله موږ ستا عبادت کوو او تا ته لمونځ کوو، تا ته سجده کوو، ستا په لور زغلو، ستا د حکم په ځای کولو لپاره تیار یو، ستا د رحمت لیوال یو او ستا له عذاب څخه په ویره کې یو. بېشکه ستا عذاب کافرانو ته ورسېدونکی دی، خامخا به هغوی ته رسیږي. دا ټولې وعدې چې کله وتر وکړو الله سره وکړو، خو چې کله ورځ شي بیا ټول د الله رب العزت د اوامرو نه په سرغړونه کې ګرفتار یو. دا ټوله وعده ده: اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بك ونتوکل علیک. ټول وعده د الله سره، خو د ورځني په ژوند کې ټول بیا د رب العزت د اوامرو نه سرکشي کوو او خپل وعده کې الله سره خلاف کوو. که چیرې څوک په مانځه کې دعای قنوت هیر کړي نو په هغه باندې سجدې سهوه لازمه ده چې په دې باندې به غږیږو انشاءالله. او که چاته دعای قنوت نه وي زده نو هغه د اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دا دعا دی ولولي. او یا دا دعا وی: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عافيت. مرغه ژوند مطلوب دی. د غم او د اندېښنې داسې څرګندونه چې انسان شرعي پولې وننوي دا ناروا ده. الله رب العزت په خپل کلام کې همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناوو کې د غم او د اندېښنې د څرګندونې نه چې هلته شرعي پولې ننوي په سخته توګه نهیې کړې ده، ځکه چې غم او اندېښنې زړه مړاوی کوي او له عبادت نه یې اړوي، وینه سړوي او غم د بدن لپاره د سرطان په څیر دی. او له دې راز دا دی چې غم انسان بې زوره کوي، له کاره یې وباسي او شیطان ته تر ټولو خوښ کار دا دی چې انسان اندېښمن کړي، انسان په غم کې واچوي. محمد رسول الله فرمایلی دي چې د هغو چارو او د هغو کارونو نه تاسو ځان وساتئ چې تاسې اندېښمن کوي او تاسو په غم کې اچوي، بلکه له هر کار کې تاسو د اعتدال نه کار واخلئ چې تاسو په غم او اندېښنه کې ونه غورځئ. همدارنګه الله رب العزت فرمایلی: ولا تهینوا ولا تحزنوا. بې زړه کیږئ مه، تاسو اندېښمن کیږئ مه. په بل ځای کې الله فرمایي: ولا تحزن علیهم. رسول الله ته وایي د دوی پر حال د خپل زړه مه خوره، پرې خفه کیږه مه. په بل ځای کې الله وایي: لا تحزن ان الله معنا. مه خفه کیږه، الله زموږ سره دی. همدارنګه په بل ځای کې الله فرمایي: فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. په دوی به یعنې په مسلمانانو به د قیامت په ورځ کې هیڅ خوف او ویره نه وي او نه به دوی غمجن وي. نو وګورئ قدرمنو اوریدونکو، شریعت د یو مسلمان د خوښي او ناخوښي په پابندي فرمایي. که په یو مجلس کې 3 کسه ناست وي نو 2 کسه دې په خپل منځ کې پټې خبرې نه کوي، هسې نه چې په دې سره د 3یم کس زړه ته څه خبره راشي او هغه په اندېښنه کې پرېوځي. خفګان مطلوب او مقصود نه دی او نه پکې څه ګټه شته. د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له غم څخه په دې ټکیو کې پناه غوښتې ده. د الله نه فرمایي: اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن. ای الله له غم او اندېښنې څخه تا ته پناه دروړم. ای الله له غم او اندېښنې څخه تا ته پناه دروړم. نو غم او اندېښنه مطلوب نه ده، په دنیا کې نیکمرغه ژوند مطلوب دی. په هر کار کې د اعتدال او د توسط نه کار واخلئ. هیله ده چې الله رب العزت د ستاسو د سر نه غمونه او اندېښنې لرې کړي.
په هر صورت انسان باید په یو ډول ځان پر غم او اندېښنو لاسبری وساتي او الله مه کړه که کوم غم سره مخ شي نو په دې تدبیر سره له هغې نه ځان خلاصول پکار دي. ځکه جنتیان چې کله الله رب العزت جنت ته داخل کړي نو هغوی به په جنت کې داسې وایي الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن. هغه ذات د ستاینې وړ دی چې غم او اندېښنه یې له موږ څخه لرې کړه او دا د دې دلیل دی چې هغوی په دنیا کې ارومرو غمجن او اندېښمن شوي ول. همداشان د یو نیک کار په پاتې کېدو غمجن کېدل ښه کار دی، خو د الله په نافرمانی کې د پریوتلو له امله چې کله انسان غمجن کیږي نو دا هم د دې خبرې دلیل دی چې د دغه کس زړه لا ژوندی دی، ځکه پر ګناه خفه شو او د مؤمن هیڅ خفګان بې ځایه نه ځي بلکې په هره اندېښنه د مؤمن ګناهونه بخښل کیږي. خو د دې دا معنا نه ده چې انسان دې غمونه وغواړي یا غمونه عبادت وګڼلی شي او یا اسلام د دې خبرې سپارښتنه کړې ده چې تاسې له الله څخه غمونه وغواړئ، ځکه که داسې وایي نو محمد رسول الله به خپل ټول ژوند په غمونو او اندېښنو کې تیر کړی وی، خو هسې نه ده شوی بلکې د هغه سینه ډیره پراخه تل پر شونډو مسکا خپره وه، خوښ او نیکمرغه و. له دې امله موږ او تاسې ته هم پکار ده چې د ځان لپاره خوښي وپلټو او له الله رب العزت څخه ښه ژوند وغواړو. کومه غم او اندېښنه چې تا ته راځي الله رب العزت به په هغه باندې تا ته اجر و ثواب درکوي، په دې کې شک نشته. او انسان نه چې کله نیک کار پاتې کیږي چې په هغه باندې دا غمجن کیږي او چې کله ګناه ورڅخه کیږي په هغه باندې غمجن کیږي، دا د اسلام او د مسلمانیت نښه ده. خو دا د دې معنا نه ده چې تل لپاره دی دا د الله نه په ژوند کې غمونه غواړي، دا نه، بلکې د الله نه به په خپل ژوند کې ته نیکمرغه ژوند غواړي. حافظ ابن حجر رحمه الله په خپل کتاب منبهات کې یو حدیث را نقل کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ د صحابو یوې ټولۍ ته ورغی. صحابه کرام ناست وو. رسول الله ته یې پوښتنه وکړه چې په څه حال کې مو سبا که، یعنې سهار په تاسو باندې څنګه راغی؟ صحابه کرامو رسول الله ته عرض وکړه چې د ایمان په حالت کې موږ سهار که. رسول الله ته یې پوښتنه وکړه چې ستاسې د ایمان څه نښه ده؟ صحابه کرامو په ځواب کې ویل زموږ د ایمان نښه دا ده چې موږ په ستونزو صبر کوو او په پراخي کې د الله شکر کوو او د هغه په پریکړه خوښ یو. د دې ځواب په اورېدو سره محمد رسول الله وفرمایل د کعبې په رب مې د قسم وي چې تاسې کلک او رښتیني مؤمنان یاست. نو مسلمان ته په هر وخت کې په هر کار کې اعتدال پکار دی چې د الله په نعمتونو باندې شکر ادا کړي، د الله په پریکړه باندې خوښ وي او همدارنګه کومه ستونزې او تکلیفونه چې دوی ته رسیږي په هغو باندې دوی صبر وکړي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې ما د وهب بن منبه نه پوښتنه وکړه چې ته خو آسماني کتابونه مطالعه کوې، آیا په کوم کتاب کې د اندېښنو د لمنځه وړلو کومه په زړه پورې نسخه تر سترګو شوې چې داسې یوه دعا وي چې د سختې اندېښنې پر مهال موږ هغه دعا ولولو او زموږ اندېښنې او غمونه له منځه ویسي؟ هغه ورته ویلې هو دا دعا ده: اللهم إني أسألك يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين فإن لكل مسألة منك سمعا حاضرا وجوابا عتيدا ولكل صامت منك علما محيطا باطنا مواعيدك الصادقة وأياديك فاضلة ورحمتك الواسعة أن تفعل بي. ده هغه دعا ده که انسان د غم په حالت کې ولولي، یا دا دعا چې لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. چې څومره اندېښنه او څومره غم په دې باندې الله رب العزت درکې ختموي، خو دا په دې شرط چې موږ په هر کار کې اعتدال نه کار واخلو، که هغه د خوشحالۍ وخت وي او که هغه د اندېښنې او د غم حالت وي. که موږ او تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات مطالعه کړو، په هر ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا وایي ستاسو د اعتدال او د منځلارې نه کار اخلئ. همدارنګه د الله رب العزت وینا هم دا ده که د خوشحالي حالت وي نو هلته به دومره خوشحالي نه کوي چې د الله رب العزت په قهر و غضب کې گرفتاره شي. که تا باندې د غم او د اندېښنې حالت وي
هلته به دومره هم فریاد نه کوې چې الله د تا نه ناراضه شي، بلکې په هر وخت کې په خپل خولې او په خپلو شونډو باندې مسکا ساته. مسکا او تبسم د غم علاج او د ټپي زړونو مرهم دی، او دا د روح په سوکالي او د زړه په خوښي کې ستره ونډه لري. د هغه چا په شونډو باندې چې مسکا وي، د هغه روح به هم خوشحاله وي، د هغه زړه به هم خوشحاله وي. د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شونډو به همیش مسکا پرته وه، ان تر دې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک غاښونه به ځینې وخت د رسول الله په مسکا کې ښکاره کېدل. خو په خندا کې له اسراف څخه کار اخیستل نه دي پکار، ډېره خندا هم نه ده پکار، ځکه په کړس خندا زړونه وژني. نو له توسط او منځلاري څخه کار واخله. له خپل مسلمان ورور سره په مسکا مخ کېدل دا په خپله صدقه ده، او په چا پورې خندل او هغه پورې ملنډې کول بیا دا ډېره سخته ګناه ده. خوشمزاجه انسان نه یوازې د ځان په ګټه وي، بلکې خپل او خپلوال هم ورسره خوشحاله وي. داسې کس د کار وړتیا لري او له نورو سره ښه چلند کوي. یعنې خوشمزاجه انسان چې هغه په خپل ژوند کې د توسط او د اعتدال نه کار اخلي، هغه تل لپاره خوشحاله وي، او دا کس د کار وړتیا هم لري او له نورو سره ښه چلند هم کوي. نو قدرمنو اوریدونکو، تل لپاره په خپل ژوند کې کوشش کوئ چې خوشمزاجه اوسئ او نیک اخلاق خپل کړئ، او په خپلو کړنو کې تل لپاره له توسط او د اعتدال نه کار اخلئ. تندخویه او غصناک خلک د دنیا شنه باغونه کله لیدلی شي، ځکه هر انسان د خپل مزاج مطابق دنیا ته ګوري. څوک چې د ښکلو خیالاتو او د ښه مزاج لرونکي وي، د ښه مزاج خاوندان وي، نو هغه ته دنیا هم ښکلې او رنګینه ښکاري. خو د دې پر ضد په نړۍ کې داسې خلک هم شته چې په هر څه کې بدمرغي را برسیره کوي، او داسې نیکمرغه خلک هم شته چې په هر څه کې نیکمرغي هغوی پلټي. که یو څوک تل لپاره پردی نیمګړتیاوې پلټي او د هغو په پلټنه کې وي، نو خبره ان تر کنځاوو او نښتې رسیږي، او په همدا شان له یوې وړې خبرې نه د ټول کور سکون اور واخلي. ځینې خلک داسې هم وي چې د یو چا له خبرې سم مفهوم نشي اخیستلی، چې له دې امله خپله هم اندېښمن او د نورو پاره هم د سر درد شي، ځکه د ده خپل ژوند تنګ وي، نو نه غواړي چې په بل چا پورې هم ژوند وکړي. او په داسې خلکو کې د شر او فساد د ډیرولو وړتیا هم شته. دوی د شر له یو وړوکي زړي نه لویه اونه جوړوي او هیڅ د خیر لور ته پام نه اړوي، ځکه تل لپاره دوی په افراط کې وي، د توسط او د اعتدال نه کار نه اخلي. ژوند یو فن دی چې زده کړې ته اړتیا لري. ځینې خلک دنیوي مال او متاع ته بلا ډیر ارزښت ورکوي، خو ژوند ته له سره په غړېدلو سترګو نه ګوري، ځکه د دوی په زړونو او د دوی په مغزونو کې دې خبرې ته ځای ورکړی شوی چې کله شتمن شي نو ټولې خوښي به دې پخپله در په برخه شي. سره له دې چې دوی تېروتي دي، ځکه تاسې به ډېر داسې شتمن لیدلی وي چې د خوب په ارمان وي. نو که په شتمنتوب باندې سکون وای، په هغه کې خوښي وای، نو هغه شتمنو ته خو به خوب ورغلی وای، تر څو چې هغوی د خوب 4-5 ګولۍ وانه چې هغو ته خوب نه ورځي. نو په هر کار کې د اعتدال او د توسط نه کار اخلئ. الله به نیکمرغه ژوند تاسو ته نصیب کړي. بیا هم مه خفه کیږئ، که څه هم له ستونزو سره په مخ کېدو خفه کېدل د فطرت غوښتنه ده. چې یو انسان ستونزې سره مخ کېږي، فطرت یې دا تقاضا کوي چې باید خفه شي، خو خفګان پر ځان مه صبرې کوئ، ځکه چې پرون دې غم او اندېښنه وازمایله، څه ګټه یې در ورسوله؟ که د چا زوی په امتحان کې کامیابه نشي، ناکامه شي، نو آیا په خفه کېدو سره هغه کامیابېدلی شي؟ که د چا پلار مړ شوی، هغه تل لپاره خفګان کوي او د خپل د زړه مشغولتیا یې خفګان ګرځولی وي، نو آیا هغه به پرې راژوندی شي؟ او چا چې تاوانونه کړي په مادیاتو کې، آیا د خفګان به یې تاوان بیرته راډک کړي؟ نه. نو خفه کیږئ مه، ځکه پرون پر یو مصیبت خفه شوې، نن ورڅخه مصیبتونه جوړ شول، په بېروزلتوب خفه شوې، لا دې په سر زیات کړل او لا دې دښمن پر ځان خوشحاله او په ځان پورې دې وخندوه. نه، صبر وکړه، د الله نه د هغه ښه بدل وغواړه. نو په مصیبت کې خفه کیږه مه، په خوشحالي کې د حد نه مه اوځه چې الله رب العزت د ستا نه ناراضه نشي. تل لپاره په خپل ژوند کې په خپل کړنو کې له اعتدال نه کار اخله، ځکه که تل لپاره ته په خفګان کې ژوند کوې، ځکه چې خفګان به درته له خوږو اوبو نه زهر، له ګلابو نه به درته مړغونی
او له بڼ څخه به درته دښته جوړه کړي او ژوند به دې لا پسې تریخ کړي، نو خف کېږه مه. په داسې حال کې چې 2 سترګې، 2 غوږونه، 2 پښې، 2 لاسونه او داسې نور بدني غړي لرې، په بدن روغ، په جامه پټ، په سوله ییز چاپېریال کې ژوند کوي، نو بیا فبأي آلاء ربکما تکذبان، نو تاسې به د خپل رب کوم نعمتونه دروغ وګڼئ. شکر وباسه، په خوشحالي کې هم د حد نه موعوزه او په خفګان کې هم له حد نه موعوزه، توسط او منځلاري او اعتدال ځان ته غوره کړه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې یو څوک غمجن شي او دا دعا ولولي، نو الله رب العزت به ترې غم لرې کړي او پر ځای به یې خوښي ور په برخه کړي. هغه دا دعا ده چې محمد رسول الله موږ ته راښودلې ده: اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. په داسې حال کې چې پر خپل دین باور لري، د استوګنې لپاره کور لري، د خوراک څښاک لپاره خواړه او اوبه لري، په زړه پورې جامې او د ډاډمنۍ لپاره په کور کې اهل او اولاد لري، نو بیا په څه باندې خفه کیږي؟ بلکې تل کوشش کوه چې په غم